بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن مې درته په اکسل کې د سرچ اسانه سیستم جوړ کړی دی چې څنګه کولی شو په اسانه ډول په زرګونو ریکارډونو کې سرچ وکړو او په اسانۍ سره یې چې دی ترلاسه کړو. دا سرچ سیستم چې دی څلور اپشنه لري چې د نوم په اساس سرچ کوي. مثال نوم په اساس سرچ کوي، نوم به سلکټ کړي، دې ځای نه به راشي، دلته به ورته ولیکي نوم. مثال زه غواړم ورته وایم چې پیدا کړه ماته فهیم، نو کله چې ورته ولیکو فهیم دا به پیدا کوي. مثال زه ورته لیکم چې کریم پیدا کړه، کریم پیدا کړه، بیرته چې بیک سپیس وهو دا به خپله اتومات مکمل لیست خپله راځي. یا زه ورته وایم فرضاً چې اکمل پیدا کړه. همدارنګه د پلار نوم په اساس هم سرچ کولی شو، دا به سلیکټ کړو، ورته بیا به ټکسټ باکس کې کلیک وکړو، زه ورته وایم چې فرمان پیدا کړه. همدارنګه ورته وایم چې مثال پیدا کړه منصور پیدا کړه. نو کم حروف چې موجود وي په نوم کې هغه چې صرف ټکسټ باکس کې ولیکي هغه به راځي، یا د دندې په اساس. زه ورته وایم چې ماته پیدا کړه انجینر پیدا کړه، راته ګوره، یا استاد پیدا کړه، یا راته پیدا کړه مثال اشپزه. همدارنګه کولی شئ چې د ادرس په اساس، مثال د کابل چې څوک دی هغه راته پیدا کړه، یا د ننګرهار چې څوک دی هغه راته پیدا کړه، یا د فرضاً د لوګر څوک دی هغه راته پیدا کړه. نو دوستانو دغه سرچ به څنګه برابروو؟ نو د دې جوړولو طریقه اوس درته ښیم. هر څه نه مخکې موضوع دا ده، تاسې کولی شئ چې په اسانۍ سره دې کې ریکارډ اضافه کړئ. دلته راځئ کلیک کوئ، ټیب بټن وهئ، اټومیټک دلته مثال ورته لیکئ فرضاً نمبر 13 صحیح ده. نوم لیکئ چې مثال زه لیکم جاوید، پلار نوم یې لیکم خان، مثال دا فرضاً استاد دی. دلته راځو مثال معاش یې دی دومره، د کوم ولایت دی؟ د کابل. همدارنګه ټیب بټن چې وهئ دلته به خپله اتومات دې کې چې دی اضافه والی راځي، نو دا خپله اتومات په سرچ کې شاملېږي. مثال زه غواړم د نوم په اساس یې سرچ کړم، څوک؟ جاوید. ګوره همداسې تاسو کولی شئ چې یو ریکارډ ډیلیټ کړئ. مثال زه غواړم فرضاً د ادرس په اساس سرچ کوم کابل، کابل والا چې دی پیدا شو، زه وایم چې دا جاوید ته یې ختم کړه، دا مو سلیکټ کړه، سلیکشن نه وروسته ډیلیټ بټن پریس کړئ، بس دا ختم شو. که چېرته تاسو اوس راشئ دوباره کابل سرچ کوئ، ګورئ جاوید نشته، یا همداسې که راشئ لاندې وګورئ د جاوید ریکارډ ختم شو. یعنې ډیلیټ اپډیټ ایډیټ تاسې ښه په اسانۍ سره کولی شئ. نو راځو د جوړولو طریقې ته. جوړولو طریقه یې داسې ده چې را به شو اکسل شیټ به واخلو، دلته نومونه دي. راځو لومړۍ خبره مهمه موضوع خو دا ده چې تاسې به دغه کم ستاسې چې لیست دی، جدول دی، دا به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته به انزرټ ته راشي. انزرټ کې به چې دی دا په ټیبل باندې کلیک وکړئ. دا اوس فعلا ټیبل دی، دا رینج ته کنورټ کوم، کنورټ ټو رینج. یس، یعنې ستاسې لیکل به دا اپشن نه ورکوي ځکه تاسې به لیکل کړي وي. انزرټ ته راځو، اوس دا ټیبل باندې کلیک کوو او دا اوکې ټیبل جوړ شو. خو د دې ډیزاین ته راځو، ډیزاین کې دې ته چې دی نوم ورکوو، ټیبل 2 دی. مثال فرضاً زه ورته لیکم چې ډیټا 2، یا مثال لیکم ډیټا 3، دا مې نوم ورکړه، انټر به پریس کړئ. اوس راځو داسې کار کوو چې دلته ډیولپر اپشن دی. ډیولپر اپشن چې دی تیار ما راخیستی دی. تاسې به راشئ فایل ته، آپشنز ته، کسټمایز ریبن، دلته به په دې کې دا ډیولپر اپشن ټیک مارک کړئ او دا به اوکې کړئ. نو ستاسې په مینو کې به ډیولپر اضافه شي. دې نه وروسته به تاسې راشئ انزرټ ته. انزرټ کې به راواخلئ آپشن بټن. زه فعلا تاسو ته اوس د دوو نوم او مثال د ادرس په اساس یا د دندې په اساس درته سرچ برابروم، نور تاسو خپل هم برابرولی شئ. نو دا به دلته ډرا کړو. ډرا مو چې که بیا به دې ته به راشو، ګورئ د دې نوم چې دی آپشن بټن 1 دی، د دې خپل نوم، او په دې باندې رایټ کلیک کوو، د دې پراپرټیز ته راځو. پراپرټیز ته چې راغلو، دې ته چې دی نوم ورکوو په کیپشن کې. تاسې به دلته راشئ، کیپشن به پیدا کړئ. آپشن بټن 1 یې لیکلی، ګورئ په پښتو لیکل چې دا نه قبلوي، هلته یې نه مني.
ګورئ لیکل وکړو هلته سوالیه علامه راځي نو تاسې انګلیش کې چې که ولیکئ مثال نیم دا به مني نیم انګلیش کې مني ګورئ خو یو کار به وکړو چې که چیرې تاسې دا سافټویر لرئ پښتو اساسي فنډ په نوم باندې پښتو اساسي دا دې باندې کلیک وکړئ او همداسې پښتو اساسي فنټونه دي هغه فنټونه به خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ بیا به کار کوي مثال زه دلته لیکم چې نوم هلته به کنورټ اینډ کاپي باندې کلیک وکړئ دا به اوکې دې نه وروسته راشئ دلته رایټ کلیک کوئ او پیسټ یې کوئ ګورئ که دلته اوس مونږ دا ولیکو اوس هم نه راځي ولې دلته به راشو دا فنټ سټایل به ورته چینج کړو فنټ باندې به کلیک وکړو او دلته به راشو ولیکو پښتو مو چې ولیکو بس دا راځي سټایل اوکې اوس ګورئ نوم ته چینج شو اوس راځو همدغه کاپي کوو رایټ کلیک کاپي بیا رایټ کلیک پیسټ دلته راځو دې ته اوس هغه د نوم په اساس شو دلته دې ته د نوم چینجو مثال زه ورته لیکم پراپرټیز ته راځو رایټ کلیک پراپرټیز نوم په ځای زه ورته لیکم چې دنده دنده همداسې نه قبلوي تاسې به پښتو اساسي ته راشئ دې باندې به کلیک وکړئ دلته به ولیکئ دنده انګلیسي کې که تاسې ولیکئ انګلیسي کې مني کنورټ اینډ کاپي باندې به کلیک وکړو دا به کلوز کړو نوره دلته به رایټ کلیک وکړو کیپشن کې پیسټ به یې کړو دنده راغله د دې نوم دی آپشن بټن 2 هغې نه مخکې دغه سیلونه سلیکټ کوو دې ته به زه یو رنګ ورکړم چې داسې ښه معلوم شي ښه اوس راځو یو ټکس باکس راخلو دا مو کوچني کړل داسې بیرته راځو ډیولپر ته ډیولپر کې چې دی انزرټ ته راځو دې ځای نه یو ټکس باکس راخلو ټکس باکس باندې کلیک کوو او دا ډرا کوو اوس راځو د دې پراپرټیز ته دې سره یو سیل لینک کوو مثال زه په دې رایټ کلیک کوم پراپرټیز ته راځو او دې کې چې دی سیل لینک ته راځو ګوره لینکډ سیل مثال زه ورته یم چې F1 سیل چې دی دا د دې سره لینک شي انټر یې کوئ ګورئ که چېرته زه دې کې لیکل کوم مثال دا د دې ډیولپر ته راځو دا ډیزاین موډ ختمو دې کې تاسې لیکل کوئ هغه به په F1 سیل کې هم کېږي خو زه دا ټکس باکس راخلم همغلته یږدم چې ډیولپر ته به راشو دا بیرته ډیزاین موډ ته واړو دا به راواخلئ دلته به یې کېږدئ لږ به یې دا سایز داسې کړو او دې باندې رایټ کلیک کوو پراپرټیز ته راځو دې ته یو رنګ هم ورکوو دا فل کلر ګوره وایټ دی بیک کلر زه ورته یم چې نه داسې صحیح شو دا به کلوز کړو اوس په دې باندې رایټ کلیک کوو او ویو کوډ ته ځو کوډ کې چې دی راځو تیار ما کوډ برابر کړی دا کوډ راخلو هلته یې پیسټ کوو نو دا به راواخلو کنټرول سی سره کاپي کوئ یا رایټ کلیک کاپي کاپي نه وروسته چې دی را به شئ دلته په دې ځای کې به دا رایټ کلیک کوئ او پیسټ به یې کوئ ګورئ مونږ هلته نوم ورکړی هغه ټیبل ته ډیټا 3 او دا 2 دی دا به چینج کړو 3 به یې کړو همداسې چې دی دا به هم چینج کړو ډیټا 3 به یې کړو بل دی فیلډ 3 اوس غواړو مونږ ګوره دا فیلډ 2 چې دی د نوم دی او فیلډ څلورم چې دی هغه د دندې دی نو دا فیلډ لاندې چې دی دویم دا به ورته چینج کړو څوم به یې کړو څلورم صحیح شو اوس به دا چې دی دې ځای نه کلیک کړو او را به شو ډیولپر ته ډیزاین موډ نه به یې وباسو اوس تاسو څه په اساس سرچ کوئ مثال زه د نوم په اساس سرچ کوم ورته لیکم چې ما ته پیدا کړه مثال شریف ګوره شریف یې پیدا کړه دا دلته ولې نه ښکاري دلته راځو دې باندې رایټ کلیک کوو ډیولپر ته راځو ډیزاین ته رایټ کلیک پراپرټیز دې کې ټکس الاین هم چینج و او راځو ټکس الاین دا به رایټ ته چینج کړو الاین رایټ دا وشو اوس چې دې کې لیکل کوو مونږه نو ډیولپر ته راځو ډیزاین به بیرته ختم کړو دې کې چې لیکل کوو لیکل به ښکاري
مثال زه ورته وایم چې د نوم په اساس سرچ کوم، ماته پیدا کا ندیم یا پیدا کا فرضاً سنگر، همداسې هر یو. یا راځئ دې ځای نه دنده باندې کلیک کوئ، مثال څوک راته مدیر چې دی پیدا کا مدیر، یا راته پیدا کا مثال استاد، یا پیدا کا ډاکټر، یا پیدا کا مثال انجینر. نو ډیر اسانه سرچ دی، تاسې کولی شئ چې دغه سرچ ځان ته جوړ کړئ په همدې طریقه. دغه کم کوډ چې دی دا کوډ به تاسې د ویډیو ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ، هلته به موجود وي، کاپي به یې کړئ او په دې طریقه به خپل ځان ته سرچ سیستم برابر کړئ.